ګرانو پښتنو افغانانو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. یقینا چې نن ډیره د غم او درد ورځ ده. نن د پښتنو یو ډیر دروند شخصیت، یو پښتون مولا، یو د امن غوښتونکی، هغه ترهګرو ووژلو، شهید یې کو. د هغه ګناه دغه وه چې هغه لر او بر پښتون افغان ولس ته امن غوښتو. د وسایلو په اړه یې خلکو ته آګاهي ورکوله، مختلفو پوهنتونونو کې به یې پروګرامونه کول او کم کې یې سیاسي، ولسي او قومي شعور راوستو. نو په هغه ګناه باندې هغه شهید کړی شو. که څه هم موږ ته پته ده، موږ د مخکې نه خبر یو چې پښتانه کې به د سر خلک په نښه کېږي، د سر خلک به یو هم نه پاتې کېږي چې څوک هم سر نظر لري او قلم لري، د قلم خاوند وي، د نظر و نظریې خاوند وي، هغه به نه پاتې کېږي. د دې خاورې د امن د وسایلو سوچ لري. نو زما سره بیخي نن الفاظ ملګرتیا نه کوي، خو دغه ما ته ګوډه مرثیه مې لیکلې ده، زه د هغې حق نشم ادا کولی. هغه ډېر لوی شخصیت و، خو دغه یو مرثیه ستاسو سره شیر کوم د پښتون مولا مولانا خنزیب صاحب په شهادت باندې. د نظریې او د نظر مولا یې مړ کړو رانه، د نظریې او د نظر مولا یې مړ کړو رانه، هم د حجرې هم د منبر مولا یې مړ کړو رانه. د نظریې او د نظر مولا یې مړ کړو رانه، هم د حجرې هم د منبر مولا یې مړ کړو رانه. او زما د کام یوازینی امن غوښتونکی مولا، زما د کام یوازینی امن غوښتونکی مولا، یوازینی پر ضد د شر مولا یې مړ کړو رانه. او هغه د ګردې او حلوې مولا بېغمه ګرځي، هغه د ګردې او حلوې مولا بېغمه ګرځي، هغه وارث د پیغمبر مولا یې مړ کړو رانه. او اوس به شتمنه پښتونخوا تشریح کوي څوک راته، اوس به شتمنه پښتونخوا تشریح کوي څوک راته، هغه د ډېر څه نه خبر مولا یې مړ کړو رانه. او هغه د عدم تشدد د فلسفې ترجمان، هغه د عدم تشدد د فلسفې ترجمان، هغه د عدم تشدد د فلسفې ترجمان، د ولسونو د باور مولا یې مړ کړو رانه. هغه د عدم تشدد د فلسفې ترجمان، د ولسونو د باور مولا یې مړ کړو رانه. او چې هر قدم یې په قدم د باچا خان کې خودو، چې هر قدم یې په قدم د باچا خان کې خودو، هغه خنزیب هغه د سر مولا یې مړ کړو رانه. آخري شعر دی چې نوي کول به یې د سترګو نه رڼا اخیسته، چې نوي کول به یې د سترګو نه رڼا اخیسته، ګوهره هغه سترګور مولا یې مړ کړو رانه. چې نوي کول به یې د سترګو نه رڼا اخیسته، ګوهره هغه سترګور مولا یې مړ کړو رانه.